اسلامی تاریخ د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم ژوند لومړی برخه. اسلامی تاریخ دا د هغې رڼا رښتینی انځور دی چې د جهالت په توره شپه کې له مکې مکرمې راپورته شوه. د بشریت د ستر ژغورونکي حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم له مبارک میلاد څخه تر یوې داسې امپراتورۍ پورې چې د نړۍ په نږدې ټولو براعظمونو کې د عدالت توغ ورپاوه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على من أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، د امید رادیو قدرمنو اوریدونکو په ځانګړي ډول د اسلامي تاریخ خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې د ژوند په ټولو چارو کې به د الله جل جلاله د دین پابند واوسئ، آرام او سوکاله ژوند به ولرئ او د خپرونې تر پایه راسره ملو واوسئ. په همدې هیله پیل کوو د نن ورځې په خپرونه. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اما بعد، ورونو موږ مسلمانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سرور کائنات او سرور عالم وایو، چې په ساده او ښکاره ژبه سره د دغو القابو مقصد او مطلب، مفهوم او معنا د ټولې دنیا سردار دی. خو اصلا د سرور کائنات او سرور عالم ترجمه د ټولې دنیا قائد، رهبر او لارښوونکی ده، چې په انګریزي کې لیډر اف د ورلد ورته ویل کیږي. په ظاهره دا لوی لقب او لوی خطاب دی، مګر کوم چاته چې دغه لقب ورکول سوی ده، د هغه کارنامې په رښتیني ډول سره هم همداسې دي چې د هغه لپاره دغه لقب مبالغه نه بلکې عین حقیقت دی. تاسې ښه متوجه سئ، یو چاته د ټولې دنیا د قائد او رهبر د لقب ورکولو لپاره 4 شرطه پکار دي. که د دغو 4 شرطو څخه یو شرط نه وي موجود، نو هغه چاته هیڅکله سرور کائنات یا سرور عالم نسی ویل کېدلی. تر ټولو اول او لومړی شرط دا دی چې هغه چا به د کوم خاص قوم، خاص نسل یا کومې خاصې طبقې د آرامۍ او سکون لپاره کار نه وي کړی، بلکې د تمام دنیا د انسانانو د خوشبختۍ او آرامۍ لپاره به زحمت ایستلی وي. هو، د یو وطن پرسته یا قوم پرسته قائد او رهبر په دې سبب او حیثیت سره چې د خپل قوم یا خپل وطن لپاره یې ډېر لوی خدمتونه کړي دي، څومره چې د زړه غواړي قدر او عزت یې وکړه. مګر که ته د هغه د قوم یا د هغه د وطن څخه نه یې، نو هغه ستا لپاره په هیڅ حال کې قائد، لیډر او رهبر نشي کېدلی. هر هغه څوک چې د هغه خدمت، محبت، خیرخواهي او کارنامې د چین لپاره وي، نو د یو هندوستاني یا یو مصري له هغه سره څه تعلق او رابطه شته چې هغه د ځان قائد او رهنما وبولي، ځکه د ده لپاره یې هیڅ نه دي کړي. بلکې که هغه قائد د خپل قوم د لوړوالي او ښه معیشت لپاره یو بل قوم خوار کړي او ذلیله کړی وي، نو معلومه خبره ده چې دغه نور قومونه د هغه څخه نفرت هم کوي او په بده سترګه ورته ګوري. د ټولو قومو انسانان هغه وخت یو شخص د خپل قائد، رهبر او سردار په صفت سره مني چې د دغه شخص په نظر ټول قومونه او ملتونه، ټول انسانان او وطنونه یو ډول وي او د ټولو لپاره یو قسم خیر غوښتونکی وي
او په دغه خپله خیرخواهي او خدمت کې یو ته تر بل هیڅ قسم ترجیح او فضیلت ورنه کړي. د ټولې دنیا د سردار او رهنما کېدو لپاره دوهم شرط دا دی چې هغه لیډر داسې اصول او قوانین منځته راوړي چې د ټولې دنیا د انسانانو رهنمایي او رهبري کوي او په هغه کې به د انساني ژوند د ټولو مهمو مسئلو حل موجود وي. د قائد او لیډر معنا رهنما او لارښوونکی ده او قائد او رهبر ته د دې لپاره ضرورت شته چې دی نورو خلکو ته د کامیابۍ او بهترۍ لاره ور وښیي. نو ځکه د ټولې دنیا قائد هغه څوک کېدلی سي چې د ټولې دنیا انسانانو ته داسې لارې چارې ور وښیي چې په هغه کې د ټولو انسانانو لپاره کامیابي او بهتري موجوده وي. د ټولې دنیا د قائد او رهبر کېدو لپاره دریم حتمی او لازمي شرط دا دی چې د هغه لارښوونې به د یو خاص وخت او خاص زمانې لپاره نه وي، بلکې په هر عصر او هر زمانه کې یو قسم فایدهمنې او ګټورې وي او په هر وخت کې به صحیح د متابعت او پیروي وړ او لایق وي. که د کوم قوم رهبر، قائد او لیډر لارښوونې په یو وخت کې ګټورې وي خو په بل وخت او زمانه کې بیکاره او بې فایدې وي، بیا هم هغه ته د دنیا قائد او رهبر نسی ویل کېدلی. د دنیا قائد او رهبر هغه څوک کېدلی سي تر کومه وخته چې دنیا قائمه او موجوده وي د هغه قائد او رهبر لارښوونې به فایدهمنې او ګټورې وي. بیا هم د ټولې دنیا د رهبر او قائد کېدلو لپاره څلورم شرط دا دی چې دغه قائد به یوازې د اصولو او قوانینو په وړاندې کولو اکتفا نه وي کړې، بلکې هغه وړاندې کړي قوانین به د خلکو په ژوند کې عملاً راوستلې هم وي او د هغو خپلو قوانینو په اساس به یې یوه ویښه او کامیابه ټولنه په وجود راوړي وي. هغه څوک چې یوازې اصول او قوانین وړاندې کوي او د عمل جامه نه ور اغوندي هغه ته فقط یو مفکر ویلی سو. هغه هیڅ کله قائد او رهبر نسی کېدلی. د قائد او رهبر کېدو لپاره دا حتمی او ضروری ده چې هغه خپلو وړاندې کړي اصولو او قوانینو ته به عملی جامه ور اغوندي او دنیا ته به یې ښکاره کوي، یا په بل عبارت خپل قوانین به د صحیح پایلې یا نتیجې سره په عملی شکل ښکاره کوي. اوس نو راسئ چې موږ او تاسې وګورو چې دغه څلور شرطه په هغه ذات کې تر کومه حده موجود وو او موجود دي چې موږ هغه ته سرور کائنات یا سرور عالم صلی الله علیه وسلم وایو. هغه اولنی شرط را واخله. تاسې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ژوند او سیرت مطالعه او تر نظر وباسئ. په یو نظر به دا درته معلومه سي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د یو قوم پرست یا محب وطن ژوند نه دی، بلکې د یو محب انسانیت، د یوې جهاني نظریې او د یو جهاني قانون ایښوونکي انسان ژوند دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نظر ټول انسانان یو قسم وو. د کوم خاندان، کومې طبقې، کوم قوم، کوم نسل یا د کوم خاص ملک یا وطن سره د هغه صلی الله علیه وسلم دلچسپي یا د زړه اړیکې نه وي موجودې. امیر او غریب، لوړ او ښکته، تور او سپین، عرب او عجم، شرقي او غربي، سامي او آریان، دغه ټولو ته په یو داسې نظر او حیثیت سره کتل چې دغه ټول د انساني نسل افراد دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم له ژبې څخه په ټول عمر یو داسې لفظ یا یوه داسې جمله نه ده راوتلې او نه یې په ټول عمر داسې یو کار کړی ده چې د هغې وینا یا د هغه کار څخه دې داسې یوه شبهه پیدا سي چې د صلی الله علیه وسلم د یوې خاصې انساني طبقې د ګټې او مصلحت سره ډېره علاقه درلودله. نو په همدې سبب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې حبشی او ایرانی، رومی او مصری،
حتی یهودي او نصراني په داسې ډول د ده صلی الله علیه وسلم د کار او دعوت ملګري سوه لکه عرب چې ملګري وو. او د ده صلی الله علیه وسلم تر رحلت وروسته د ځمکې په هر کونج کې د هر نسل او هر قوم انسانانو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو ځانو لپاره په هغه قسم قائد او رهبر وباله لکه د ده صلی الله علیه وسلم قوم چې دی خپل قائد او خپل لیډر باله. دا د هغه خالص انسانیت اثر او کرشمه ده چې نن ورځ د یو هندوستاني یا افغاني څخه نه بلکې د هر قوم او هر ملت د اشخاصو څخه د هغه مبارک ذات تعریف او توصیف اورو چې په سلهاوو کلونه پخوا په یو عربي ملک پیدا سوی و. اوس د قیادت او رهبرۍ د مهمو شرطونو څخه دوهم او دریم شرط یو ځای سره راواخله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې وګوره. به وینې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځانګړو قومو او خاصو ملکو د وقتي او مقامي د زمان او مکان د مسائلو د حلولو پر بحث کولو خپل وخت نه دی ضایع کړی بلکې خپل ټول قوت یې د انسانیت او بشریت د هغې لویې مسئلې د حلولو لپاره مصرف کړی دی چې د هغې مسئلې د حلولو په واسطه د ټولو انسانانو ټول واړه یا کوچني مسایل په خپله حلیږي. اوس به تاسو پوښتنه کوئ چې هغه لویه مسئله څه شی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د حلولو لپاره خپل ټول عمر او قوت مصرف کړی دی او د هغې یو مسئلې په حلولو سره د ژوندانونو ټول مسایل حلیږي. ښه متوجه سه، هغه لویه او مهمه مسئله دا ده څرنګه چې د ټول کون او کائناتو نظام په حقیقت او واقعیت کې په کومو اصولو او قوانینو قائم دی د بشریت او انسانانو نظام هم باید په هغو اصولو موافق او برابر وي ځکه چې انسان د دغو کائناتو څخه یو جز دی او که د جز حرکت د کل د حرکت څخه مخالف وي دا د خرابۍ او بربادۍ سبب او موجب ګرځي. که تاسې په دغه خبره صحیح پوهېدل غواړئ نو د هغه اسانه شکل او صورت داسې دی. ته هڅه وکړه چې خپل لیدل او کتل د زمان او مکان له قید څخه آزاد کړه او د ځمکې په ټوله کوره داسې نظر واچوه چې د دنیا له شروع څخه تر نن ورځې پورې او د راتلونکي تر غیر محدوده وخته پورې ټول انسانان په یو وخت کې ستا په حضور کې موجود او ولاړ دي. بیا نو وګوره چې د دغو ټولو انسانانو په ژوند کې د فساد او خرابیو څومره شکلونه او صورتونه پیدا دي یا ممکن پیدا سي. د هغو ټولو خرابیو ریښه څه شی ده یا څه شی ریښه کېدلی سي؟ په دغه پوښتنه چې ته هر څومره غور وکړې، هر څومره پلټنه او تحقیق وکړې، په پایله کې به دې جواب ته ورسیږي چې د الله جل جلاله څخه د انسان سرکشي او بغاوت د ټولو خرابیو ریښه او اساس دی. دا ولې؟ ځکه د الله جل جلاله څخه باغي او سرکښه انسان خامخا د دغو دوه حالتونو څخه یو حالت اختیاروي. یا به هغه انسان خپل ځان خودمختاره او غیر مسؤل بولي، هر څه چې زړه غواړي هغه به کوي، چې دغه کار د هغه انسان څخه ظالم او بې پروا انسان جوړوي. یا به دغه سرکښه انسان بې له الله جل جلاله د بل چا حکم ته سر کښته کوي او د بل چا تابع به وي، چې د دې شکل څخه هم په دنیا کې د فساد بې حسابه قسمونه او شکلونه پیدا کیږي. اوس دا خبره د فکر وړ ده او دا پوښتنه پیدا کیږي چې د الله جل جلاله څخه د بغاوت او سرکښۍ په پایله کې ولې دغه خرابۍ او بربادۍ په وجود راځي؟ د دې پوښتنې صاف او روښانه ځواب دا دی: دغه سرکښي څرنګه چې د کائناتو له حقیقته خلاف او مخالفه کار دی، نو خامخا یې پایله هم بده او مخالفه راوځي.
نو ښه متوجه سه. په حقیقت کې دغه ټول کون او کائنات د الله جل جلاله ملک او سلطنت دی. ځمکه او اسمانونه، لمر او سپوږمۍ، هوا او اوبه، نور او روښنایي، دغه ټول د الله جل جلاله ملک دی او انسان په دغه سلطنت کې د پیدایشي بنده یا خلق سوي مریی حیثیت لري. دغه ټول سلطنت چې په کوم معین نظام چلیږي، که انسان سره له دې چې د دغه کون او سلطنت یو جز دی او بیا د دغه کون او سلطنت څخه مخالفه رویه او عمل اختیار کړي، نو خامخا د انسان دغه مخالفه رویه بربادونکې او خرابونکې نتیجې په وجود راوړي. د انسان دغه سوچ او فکر چې تر ما بل لوړ او مقتدر نسته چې د هغه په حضور کې دی زه د خپل عمل جواب ووایم، دا له حقیقت او واقعیت څخه مخالف کار دی. کوم وخت چې انسان خپل ځان خود مختاره او آزاد وبولي، نو خود داسې کارونه کوي چې په هیڅ کار کې خپل ځان مسؤل نه بولي. نو بې مسؤلیت ژوند او بې مسؤلیت طریقه د ځان لپاره اختیار کړي او د خپل ژوند قانون په خپله جوړوي، نو خود او بې له شکه خامخا د دغه خودسرۍ بده پایله راوځي. ظلم او تجاوز، وژل او ترټل، د بل حق خوړل، دغه ټول کارونه بې مسؤلیته انسان ته روا او جایز وي. همدارنګه که یو څوک بې له الله جل جلاله بل څوک د اقتدار او اختیار خاوند وبولي او له هغه څخه وویریږي او د هغه باداري او اوامرو ته سر ښکته کړي، دا هم د حقیقت څخه مخالف کار دی. ځکه په حقیقت کې په ټول کون او کائناتو کې بې له الله جل جلاله بل هیڅوک دغه حیثیت او مقام نه لري چې سر دې ورته ښکته سي، نو ځکه د دغه کار پایله هم بده راوځي. د صحیح نتیجې د رایستلو او سالم ژوند کولو لپاره بې له دې څخه بل هیڅ شکل او صورت نسته چې په ځمکه او اسمان کې چې کوم حقیقي او واقعي حکومت دی، انسان باید هغه حکومت ته تسلیم سي او د هغه حکومت اوامرو ته سر ښکته کړي، خپله ازادي او خودسري د هغه په حضور کې تسلیم کړي، خپل اطاعت او بندگی د ځمکې او اسمانونو سلطان ته ځانګړی کړي او د خپل ژوند قانون د دې پر ځای چې په خپله یې جوړ کړي یا د بل چا څخه واخلي، د هغه الله جل جلاله څخه یې واخلي، د هغه الله جل جلاله څخه یې واخلي چې د کون او کائناتو سلطان دی. دا د هغه اساسي اصلاح لارښوونه ده چې محمد صلی الله علیه وسلم د انساني ژوند لپاره وړاندې کړې ده. دغه اصلاح د شرق او غرب، د زمان او مکان له قیده آزاده ده. د ځمکې پر مخ چې هر چیر انسان موجود وي او موجود و، د هغو ټولو د ژوند د اصلاح کولو او سمبالولو لپاره دغه یو اصلاحي وړاندیز یا پیشنهاد کافی دی او د هغو ټولو ویران ژوند ور اصلاح کوي، او دغه اصلاحي تجویز د ماضي او مستقبل له قیده هم آزاد دی. 1.5 کاله مخکې چې دغه قانون څومره صحیح او مفید و، نن هم په همغه اندازه سره صحیح او ګټور دی، بلکې 10,000 کاله وروسته به هم په هغه اندازه سره صحیح او ګټور وي. اوس نو له دغه 3 شرطو راوروسته هغه آخري یا 4م شرط پاتې سو چې هغه داسې و: د ټولې نړۍ او دنیا قائد به یوازې د اصول او قوانینو په جوړولو اکتفا نه وي کړې، بلکې خپل وړاندې کړو اصول او قوانینو ته به یې عملي جامه هم راغوستې وي. هغه خپل وړاندې کړي اصول به یې د انسانانو په ژوند کې جاری کړي وي او د هغو اصولو پر بنیاد او اساس به یې یوه ویښه او کامیابه، سالمه او خوښه ټولنه هم په وجود راوړي وي. او دا هم ټولو ته معلوم تاریخي حقیقت دی چې محمد صلی الله علیه وسلم یوازې فکری او خیالي اصول او قوانین نه دي وړاندې کړي، د هغه خپل وړاندې کړو اصولو او قوانینو مطابق یې
یوه ژوندۍ او سالمه ټولنه هم تربیه کړې او په وجود راوړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د 23 کلو په لنډه او کوتاه موده کې په لکونو انسانان الهي حکومت ته په سر ښکته کولو او اطاعت کولو تیار او آماده کړل. له هغو څخه یې ځان پرستي او ځانځاني ایسته کړه او بیا له الله جل جلاله د بل هر شي له بندګۍ څخه یې خلاص کړل او بیا یې دغه په لکو انسانان سره یو ځای کړل. یوازې د الله جل جلاله په بندګۍ کې یې د هغو لپاره نوی اخلاقي نظام، د نوي تمدن نظام، د نوي معیشت نظام، د نوي حکومت نظام جوړ کړ او د ټولې دنیا په حضور کې یې د دغې خبرې عملی اظهار وکړ، یا په بل عبارت ټولې دنیا ته یې دا عملی ورښکاره کړه کوم اصول او قوانین چې ما راوړي دي پر هغو اصولو یا د هغو اصولو مطابق څنګه آرام او هوسا کامیابه او بختوره ټولنه جوړیږي او جوړېدلی سي، او د نورو قوانینو د عملي کولو د ژوند په مقابل کې دغه زمان د قانون سره مطابق ژوند څومره ښه، څومره هوسا او څومره صالح ژوند دی. نو دا هغه کارنامې دي چې د هغو پر بنا د محمد صلی الله علیه وسلم څخه د ټولې دنیا قائد او رهبر، زعیم او لیډر جوړوي، او موږ هغه ته بې له شکه سرور کائنات او سرور عالم وایو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کار د یو خاص قوم لپاره نه و، بلکې د ټولو انسانانو لپاره و. د ده صلی الله علیه وسلم اصول او قوانین د انسانیت مشترک میراث دی چې په هغه کې د یو چا حق د بل چا تر حق لږ یا زیات نه دی، او هر څوک چې وغواړي د دغه میراث څخه کافي فایده اخیستلی شي. خو زه نه پوهیږم چې د دغو اصولو او قوانینو سره تعصب درلودل او له هغو څخه د مخالفت کولو لپاره څه شی سبب کېدلی شي او د دغه مخالفت لپاره څه دلیل موجود دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما او ستاسې مثال داسې دی لکه یو سړی چې اور بل کړی وي، نو پتنګان او بوراګان هغه اور ته ځانونه ور اچوي او دغه سړی یې له هغه اوره څخه راګرځوي او دوی بیا هم ځانونه له ده څخه خطا کوي او اور ته ورلویږي. زه هم تاسې له اوره څخه راګرځوم او تاسې زما له لاسه څخه ځانونه خلاصوي یا ښویوي او اور ته لویږئ. تاسې پوهیږئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم آسمان ته نه بلکې لوړ تر آسمانو وخوت او تر سدرة المنتهى پورې ولاړ، افق اعلی ته وخوت. په دغه سفر کې د کون تر انتها او آخر هم تیر سه، د قاب قوسین درجې ته ورسېده او د خپل رب جل جلاله د ربوبیت او الوهیت لوی لوی علامې ولیدې. هلته د الله جل جلاله سره بې له واسطې خبرې وکړې، هلته د الله جل جلاله له طرفه دا ور وښول سوه چې یو انسان د لمانځه په واسطه د خپل رب او خالق سره ارتباط پیدا کولی شي او له هغه ځایه بیرته سراج منیر، بشیر او نذیر، رؤوف او رحیم، هادي او مهدي ځمکې ته راښکته سو چې دلته د خپل رب دین نشر کړي او د اسلام لارې ته خلک دعوت کړي. یو له صالحینو څخه وایي سرور کائنات رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمان ته وخوت او بیرته ځمکې ته راغی، نو وایي زه په الله جل جلاله سره قسم یادوم که زه اسمان ته وخیژول سم بیا به هیڅ په دې فکر کې نسم چې بیرته دې ځمکې ته ولاړ سم، مګر سرور کائنات رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته ځمکې ته زما او ستا د لارښوونې لپاره راغی چې ما او تا د دوزخ له اوره خلاص کړي. خو افسوس، زر افسوس چې ځینې بدبخته انسانان دغه حق لارښوونې نه قبلوي، د شیطان متابعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر متابعت خوښوي او د دوزخ په اور باندې په رڼو سترګو منډې وروهي او ورځغلي. الهي زما او د ټولو اوریدونکو ستا د مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتینی محبت او متابعت په نصیب کړي. الهي
توفیق راکړې چې ستا د دین د نشرولو او ابلاغ لپاره په ځان او مال سره کوښښ وکړو. آمین یا رب العالمین. ورونو، دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپېڅلي سیرت مقدمه وه، نو پر روانو برخو کې به د سردار الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د سپېڅلي سیرت له پیل څخه چې مخکې په جزیرة العرب کې کومې پیښې رامنځته شوې د هغو په هکله به تاسې ته مفصل معلومات وړاندې شي ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. د امید رادیو قدرمنو اوریدونکو، دا و د اسلامي تاریخ نننۍ خپرونه چې ما ډاکټر سیف الله خالد تاسې ته ترتیب او وړاندې کړه. تر بلې خپرونې مو په لوی الله جل جلاله سپارم. هیله ده چې موږ هم په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد وساتئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.